زو او یار خپوهیگو د بل چا پکې څه کار دی. زو یار خپوهیگو د بل چا پکې څه کار دی. ما چې تنگوي ناصح اسی اوزګار دی. کله د بدعت کله د شرک په غشو ولې مې کله د بدعت کله د شرک په غشو ولې مې ګوره ستا د لاسه ټول جندون مې ناقرار دی. او ما پسې راځه شکونه مه کوه توکل وکړه. ما پسې راځه شکونه مه کوه توکل وکړه. وبرسې رب ته زما تک په داسې لار دی. او زه د رب سره په ذات او په صفات کې شریک نه منم. زه د رب سره په ذات او په صفات کې شریک نه منم. یا رسول الله آواز د مینې یو اظهار دی. زار د شم ظاهر مولا باطن نه خبر نشولې. زار د شم ظاهر مولا باطن نه خبر نشولې. ستا په بیل مې زما خیسته منصور پدار دی. ستا په بیل مې زما خیسته منصور پدار دی. ټول په شوق او محبت سره په مینه محبت عقیدت الفت سره خالصتا د الله د رضا په نیت درود شریف ووایه. زما محترمو ډیره عظیم الشان غونډه ده. زبردست محفل دی د عقیده ختم نبوت او دفاع صحابه د عظمت صحابه په عنوان سره راجمع شویو. دا زمونږ لوی عظمت دی چې الله پاک زمونږ نوم په داسې مبارک مجلس په شرکاو کې شمار کو. دا د الله پاک په مونږ باندې لوی کرم نوازی وه. زه دومره خبره تفصیلا کول نه غواړم. علماء کرام به راځي مفصل بیانات به کوي. زه د خپل خبرې آغاز د دې ځای نه کوم چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک ځان ته رابلل د معراج دپاره. جبریل علیه الصلاة والسلام مې راولېږه چې جبریل لاړ شه او زما محبوب په ځمکه باندې دی ما لی راوله معراج کول غواړم. جبریل علیه الصلاة والسلام راغی چې وی کتل نبی علیه الصلاة والسلام آرام کوي اوده دی. جبریل حیران پاتې شو. یا الله پاکه محبوب پیغمبر اوده دی څنګه یې پاسو ما حیران پاتې شو. وی یا الله پاکه ویړه قوم وی نګورې او نړقې جانان مې دی. محبوب پیغمبر دی وی نړقې ګورې. یا الله پاکه څه وکړمه آواز ورکړمه. نا ته نوکرې زه آقا یم ته غلامې زه د مولا یم. تر اوسه پورې ما په نوم نه دی آواز ورکړی ته به څنګه ورکې. یا الله پاکه څه وکړمه ړقولی نشم آواز نشم ورکولی څنګه یې وکړمه. وی جبریل ته وګوره که نه ما تاله ډېرې نازکې شونډې درکړي دي. ما د ستا ډېر نازک شونډان هغه پیدا کړي دي. دغه نازک شونډان دې راواله او زما د محبوب په پیزار باندې کیده. کله چې هغه راپاسي ما لی راوله معراج به سره کول غواړم. مقصد دا دی چې آقا راپاسي ما لی راوله. لیکن دومره مزه ورته میلاو شوه جبریل ته چې آقا راپاسید. جبریل علیه الصلاة والسلام شونډان ناخوا کوي. آقا بیدار شو لیکن دومره لطف ورته حاصل شو جبریل ته چې شونډان ناخوا کوي. جبریل نه په تصور کې تفوس کو چې جبریل مقصد حاصل شو آقا راپاسید ولې ناخوا کېږي لب ولې ناخوا کې. جبریل علیه الصلاة والسلام عرض کوي چې ما ډېر عرصې لیدلی دي. هر خوبصورته ځای ما لیدلی دی. هر حسین ځای ما لیدلی دی. آدم علیه الصلاة والسلام مې په جنت کې لیدلی دی. بی بی حوا سره مې لیدلی دی. نوح علیه الصلاة والسلام مې په کشتی کې لیدلی دی. ابراهیم علیه الصلاة والسلام مې په اور کې لیدلی دی. اسماعیل مې د چړې د لاندې لیدلی دی. یعقوب
او د یوسف ترمنځ تفریق او فاصله ما لیدلې ده. د دنیا هر یو ځای ما لیدلی دی، هر خوبصورت ځای ما لیدلی دی، هر لطف ما لیدلی دی، لیکن دلته چې ما کم لطف لیدلی دی یہ لطف نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کے دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. دا زما د آقا د پیزار مبارک عام عظمت تے. خبره مختصر کوم، آقا را بیدار شو، لاړ معراج کول غواړي. په لار کې جبریل علیه الصلاۃ والسلام ودرېد. یا رسول الله زه نور مخکې نشم تللی، که د یو ویښته برابر زه مخکې لاړم زما وزرې سوځي، زه مخکې نشم تللی. جبریل علیه الصلاۃ والسلام ودرېد، نبی علیه الصلاۃ والسلام بر لاړه. د دنیا محب محبوب عاشق معشوق چې یو بل لذي نو څه تحفه او څه ډالۍ وړي یو بل له څه دې راله راوړي دي. نو چې کله الله پاک ته نبی علیه السلام مخامخ شو، جبریل علیه الصلاۃ والسلام نشته، آقا یوازې دی. الله پاک ورته عرض وکړ محبوبه ته خو د ځمکې نه راغلی، ډېر د لرې نه راغلی، ته زما محبوبې، تا ما د ځمکې نه څه راوړي دي ځان سره؟ صرف الله پاک ته نبی علیه الصلاۃ والسلام نور څوک نشته، ما له دې څه راوړي دي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي یا الله پاکه ستا خزانو کې د څه کمی دی؟ هر څه تا سره شته، ما به درله څه راوړل، لیکن یو خبره کوم، یا الله داسې څیز مې درله راوړی تحفه کې چې ستا خزانو کې هم نشته. دا به داسې څیز وي چې الله پاک خزانو کې دا څیز نشته. فتوه مه لګوه، ویم درته عجیزی، یا الله عجیزی مې درله راوړې ده، عبادت مې درله راوړې دی. زه به عجیزي کوم ستا دپاره، زه به عبادت کوم ستا دپاره. التحیاتو لله والصلواتو والطیباتو، زما قولی عبادت ستا دپاره، زما فعلی عبادت ستا دپاره، زما د اندامونو عبادت ستا دپاره، زما مال ستا دپاره، زما رشتہ دار ستا دپاره، زما هر اندام ستا دپاره، زما اصحاب ستا دپاره، زما رکوع ستا دپاره، زما قیام ستا دپاره، زما سجده ستا دپاره، ستا د وجنا یا الله زه به د کفارو ظلم برداشت کوم ستا دپاره. خزرې په ما باندې راپروزي ستا دپاره، غنې په ما راچولی کېږي ستا دپاره، وینې به مې د بدن نه روانېږي ستا دپاره. یا الله د هجرت په ورځ باندې زه به د صدیق په اوږو باندې کښېنمه خالصتا د ستا دپاره. دا مې درله راوړي دي یا الله پاکه. الله پاک تحفه قبوله کړه چې ټیک ده. یا رسول الله الله پاک خو تحفه قبوله کړه، اوس الله پاک په خپله یو تحفه درکول غواړي. جانانه تاله تحفه درکومه، یا الله پاک راکې زه منتظر یم. وی ټیک ته قبول یې کا. السلام علیکا، اے محبوبه زما سلام په ځان باندې قبول که، دا زما تحفه ده. السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته، زما سلام اے نبی قبول کا، زما رحمت پتا باندې، زما برکت پتا باندې. څومره لوی انعام یې ورکوله. نبی علیہ السلام خوشحاله نه دی، نبی السلام خفه دی. الله پاک ته سره د علم تفوس وکړو چې اے محبوب پیغمبره ما خو پتا باندې سلام ووی، ما انعام درکو، تحفه ډالۍ مې درله، اوس هم نه خوشحاله؟ وی الله پاک خوشحال یم، خو تاسو وفرمایل چې السلام علیکا، پتا باندې سلامي. نو یا الله په ما باندې خو سلام دی، ما قبول کو، لیکن ما سره به زما دا امت څه کوي؟ ما سره دا خپل امت هم حساب کا. یا الله السلام علیکنا، السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په عباد الله صالحین کې هوبا تا بزرگان شمار کړي وي، اصحاب بد شمار کړي وي، ابو بکر عمر عثمان حیدر بد شمار کړي وي، ټول پیغمبران بد شمار کړي وي. لیکن یا رسول الله مونږ ګناهګاران پس کې رالو، مونږ خو بیا په دې کې شمار نشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام
فرمائی چی ما ابو بکر عمر عثمان و حیدر دا پارا عباد اللہ صالحین لفظ استعمال کو اور پعلی نا کی مازان سے رخپل امت حساب کرے دے قرآن سا پیغام جو لایا وہ محمد آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد قرآن عمل منزل کردار محمد قرآن عمل منزل کردار محمد قرآن زبا درہ گفتار محمد اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد انسان سے انسان کی ملت ہے محمد نور شمس و قمر محمد مطلوب باموتر محمد راکب بحربر محمد نطق شیری اثر محمد طیب و طاہر محمد مزمل و مدثر محمد نبی الحرمین محمد سرور کونین محمد امام القبلتین محمد جد الحسن والحسین محمد شفیع المذنبین محمد راحت العاشقین محمد رہبر الصالحین محمد رہبر السالکین محمد مشعل بزم وفا محمد واجبی ہر عطا محمد گوہری ارتقا محمد گوہری انما محمد سید الاسفیاء محمد سید الاولیاء محمد راحتی ہر صبا محمد سید و سردار محمد قافل سالار محمد مستری انوار محمد نور انوار محمد حبیب کردگار محمد طبیب کائنات محمد رونق کائنات محمد روح کائنات محمد جان کائنات محمد جمال کائنات محمد مرکز کائنات محمد حسن کائنات محمد بہار کائنات محمد سید و سردار محمد قافل سالار محمد فخر موجودات محمد جامع البرکات محمد جمیع البرکات محمد چراغ حرم محمد عادل بیدیل محمد لطف رب جلیل محمد دعائے خلیل محمد صادق امی محمد خیر الورا محمد بدر الدجا محمد شمس الدہا محمد احمد مجتبہ محمد دا زما دا آقا شان دے دا نبی علیہ السلام دا اصحاب شان دے کلچ غار تلار دا ابو بکر صدیق ارمانو چی اللہ پاک النظر الہ وجہ رسول اللہ یا اللہ چسترگ دا ابو بکر صدیق وی او مخ مبارک دا زماد جانانوی دا ہجرت شپدا غار تلار باز صحابو با دیدار کری دا سے مخامخ بے کری واحد صحابی دی ابو بکر صدیق چی دا آقا دیدار کردے دے لان دے پا غیق کے کردے دے دوم را اوخ کا قیمتی دا کلچ مار ٹک ورکو ابو بکر صدیق لا دا حضور علیہ السلام پا مخ باندے دا ابو بکر اوخ کرا پریوتا دا دنیا مثال لے سمرچ یا اسیس قیمتی وی آغا مرا ظرف قیمتی غواری سمرچ سونا قیمتی دا دا ششیر ڈبی کی بندی گی آما گتما دا امداسی در کئی سونا پا ڈبی کی دل بندی کہ نور قیمتی علی ہیرا علی پسیپے کی دل بندی دا دنیا دا ظرف مثال لے وا ابو بکرہ ستا دمرلوی مقام دے ستا دمرلوی ظرف دے ستا دمرلوی عظمت دے ستا دمرلوی مقام دے چستا اوہ کا رب تا دمرخ وخشوا چی یو سیزیں و تا ظرف انگرزو دخپل جانان و دہام بخے ورطا ظرف اگرزو وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے وہ جانی صداقت وہ جانی وفا ہے فرشتہ اسی کی دعاؤں پہ عاشق اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق وہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا وہ سارے کا سارا تو قرآن جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہے اس سے آمین اس کی دعا پر اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب جھکاتا تو نظر عمر اس کے آگے کڑا ہو کہ شام و سحر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے رسالت کے قدموں پہ رکھ دے اڑا کر چلے گر کگر اپنا سر پہ اٹھا کر ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے بہت پرکشش ہے بہت پر اثر ہے فرشتہ ہو جیسے لباس بشر میں فرشتہ ہو جیسے لباس بشر میں وہ صدیق ہی تھا خدا کی نظر میں بجز انبیاء سب سے بہتر وہی ہے وہی صرف صدیق اکبر وہی ہے کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیے ہے مگر اس کو رتبے خدا نے اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين هذا وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين